برانډډ اوس ډېر زموږ تاسو ټول سره به ډېر دا کوېشن چې دا اوس څوک برانډډ دی برانډډ څوک دی که نه برانډډ هغه څوک دی چې هغه برین سټیم او سیریبرل وظیفې دواړه ایریورسیبلی ختمې شوي It is a state of cessation. It is a state of cessation of cerebral and brainstem function irreversibly. Irreversibly and intact cardiac function or cardiac activity. And maintenance of respiratory function and somatic function artificially. برانډډ چې دا یو هغه حالت دی چې په دې کې د سیریبرم یا سیریبرل د دماغ د سیریبرم او د برین سټیم وظیفې په غیر رجل ډول معنا چې بیا چانس نشته ریورس کېږي نه ایریورسیبلی دا وظیفه ختمه شوې ده ایریورسیبلی کارډیک اکټیویټي شته هارت بیټ شته تنفس نشته ګوره خو تنفس په چی ساتل شوی دی مینټینانس اف ریسپایریشن په ارټیفیشل لکه میکانیکل وینټیلیټر یا امبوباک باندې یا بګینګ ورکوي څوک یا ورته میکانیکل وینټیلیټر چالان دی په دې باندې د تنفسي وظیفه او سوماټیک وظیفې ساتل شوي اکټیویټي مینټینانس په دې کېږي نور هرټ څه دی هرټ اکټیویټي کوي خو برین خلاص دی سیسیشن آف برین سیریبرل اینڈ برین سټیم فنکشن ایریورسیبلی سیسیشن معنی ختمه ده کیسه دماغ د سیریبرم او د برین سټیم وظیفه نه معنا دی وروسته به موږ وایو چې موږ کمې کرایټریاوې لرو چې موږ وایو چې اوس د برین سټیم وظیفه ختمه شوې کمې کرایټریاوې موږ وایو چې سیریبرل وظیفه اوس ختمه شوې ده کرایټریاو باندې غږیږو دا ناروغان وایي اخلاقا نه و د قانون له مخې د مړو سره برابر دي برانډډ ناروغان is morally and ethically and legally is equal to true deed دا د حقیقي مړینو سره تقریبا برابر دي یعنی معنی دا چې دا چانس نه لري برانډډ معنی چانس نه لري البته برانډډ از مورally ethically legally is equal to the true deed حقیقي مرګ سره دا څه دي دا برابر دي اوس به موږ دا وایو چې کومې کرایټریاوې دي چې موږ وایو اوس دا ناروغ برانډډ شو ته خو به ناروغ ګورې که نه په هغې کې بیا څه کرایټریاوې ګورې چې اوس دا ناروغ برانډډ دی که نه دی برانډډ کرایټریاوې دا کرایټریاوې هغه وخت قابل د قبول دي یا میچ کېږي چې د ناروغ ډرګ انټاکسیکیشن دوا په واسطه باندې مسموم شوی نه وي ډرګ انټاکسیکیشن ورته نه وي شوی او یا هایپوترمیا کې نه وي کله کله ناروغ د هایپوترمیا د وجې د ریفلیکسونه ختمیږي
یا د ډرګ انټاکسیکیشن د وجې دغه ریفلیکسونه سړی نشي کولی. نو که چېرته ډرګ انټاکسیکیشن نه او هیپوترمیا نه وه نو بیا دا کرایټیریا که موجودې وي نو دا په څه باندې دلالت کوي؟ په برین ډیډ باندې. که چېرته ډرګ انټاکسیکیشن نه و یا هیپوترمیا نه وه نو بیا دا کمې کرایټیریا چې درته زه اوس وایم 2 کرایټیریاوې دي دا بیا په څه دلالت کوي؟ په برین ډیډ باندې دلالت کوي. کرایټیریا څه دي؟ اوله کرایټیریا widespread damage to bilateral hemisphere या widespread cortical destruction. widespread damage to cortical cortex برخه ته تخریب ته دلته widespread damage to cortex وي یا که داسې ولیکو چې widespread cortical destruction تخریب منځته راغلی دی. widespread cortical destruction نو موږ څنګه پوهیږو چې اوس widespread cortical destruction منځته راغلی دی؟ موږ څه پوهیږو چې widespread cortical destruction منځته راغلی دی؟ موږ داسې پوهیږو ښه یو ډیپ کوما ده او unresponsiveness to all form of stimulation. دا دوه حالتونه که موجود وو نو موږ تاسو وایو چې اوس وایډ سپریډ کورټیکل ډسټرکشن منځته راغلی دی. دوه حالتونه دي. یو حالت دا چې ډیپ کوما کې ناروغ ډیپ کوما او ورسره څنګه unresponsive to all form of stimulation چې هر څومره سټیمولی پې وارې دی که په پښو په لاسو په تندې په سینه سکن پنچ یا سکن سټریچ په دې ټولو سره سره هېڅ ریسپانس نه وي ریسپانسیو نه وي ډیپ کوما شوه که نه دا حالت اوس څه شو دا یو کرایټیریا شو. دا اوس په دې دلالت کوي چې ناروغ څه شی دی وایډ سپریډ کورټیکل بل موږ په څه شي باندې معلومو ګلوبل برین سټیم ډیمیج ګلوبل برین سټیم ډیمیج او ګلوبل برین سټیم ډیمیج ټول برین سټیم څه شوی دی دا ډیمیج شوی دی. دا موږ اوس پوهیږو چې دا اوس ټول برین سټیم ډیمیج شوی دی. موږ تاسو ریفلیکسونه ویلیو که یاد هم وي پاپیلري ریفلیکس کارنیل ریفلیکس او ویسټیبیولو ocular reflexes دا صحیح دا ابسنٹ وي. پاپیلر ریفلیکس نشته کارنیل ریفلیکس نشته ویسټیبیولو ocular ریفلیکس نشته نو دا معنا چې اوس څه شوی دی ګلوبلي برین سټیم ډیمیج منځته راغلی دی برین سټیم ډیمیج شوی دی. او موږ څه پوهیږو چې میډولا اوس دې کې دغه شوې ده destruction of medulla دا دې سره یو ځای ده برین سټیم کې راځي میډولا مثلا destruction of medulla موږ هغه وخت پوهیږو چې اوس میډولا لاړه چې کمپلیټ اپنیا کمپلیټ اپنیا ناروغ کمپلیټ مکمل اپنیا ته تللی دی مکمل اپنیا ته تللی. نو دغه کرایټریاوې موږ ته سره ښیي برانډډ دا اوس څه دی برانډډ دی. په دې ناروغ اوس خواري کول نه ارځي
ځکه دا چانس نه لري نو برانډډ او کوما ترمنځ فرق معلوم شو چې دا اوس برانډډ شو دا کوما شو برانډډ دغه خو درنه یریږي نه آل فارم اف سټیمولی ور باندې وارد دی ریسپانس نه ورکوي ډیپ کوما کې دی پوه چې وایډ سپریډ کورټیکل ډیمیج دی پاپیل ریفلیکس نشته کالن ریفلیکس نشته ویسټیبیولوکل ریفلیکس نشته خو پوه چې څه دی برین سټیم ګلوبلی ډیمیج دی کمپلیټلی اپنیا ده تنفس نه لري هیڅ تنفس نه لري ریسپیریشن نشته دی نو ته پوه چې څه دی میډولا څه دا تخریب شوی ډیمیج شوی ډسټرک شوی نو دا د برانډډ کرایټیریا وي ټریټمنټ اف کوما د کوما ناروغ درملنه زموږ ستاسو لومړنی هدف په کوما منیجمنټ کې دا دی ګول د درملنم دا دی په کوما کې چې د فردر نروس سیستم ډیمیج نه مخنیوی وشي فردر نروس سیستم یا خصوصا سینس د ډیمیج نه څه وشي مخنیوی وشي لومړنی هدف زموږ دا دی ګول زموږ دا دی چې ته به کوما کې کوشش کوې چې نور ډیمیج نه پرمختګ نه مخنیوی وشي اول به دا دویم دا چې یو شمېر ابتدایي خبرې چې هغه باید اصلاح شي ابتدایي خبرې لکه د هغې مثال څو شیان دي ټریټ که چېرته هایپوټینشن وي یا امپروو هایپوټینشن هایپوګلیسیمیا hypoxia, hypercalcemia, hypercapnia, hypothermia, hyperthermia, اولی کارونه زموږ ستاسو دا دي چې که ناروغ هایپوټینشن کې فلویډ ورکړه که هایپوګلیسیمیا کې ګلوکوز ورکړه که هایپوکسیا کې اکسیجن ورکړه که هایپرکلسیمیا کې اصلاح کړه که هایپرکپنیا کې اکسیجن ورکړه که هایپوترمیا کې وارمې کړه که هایپرترمیا کې کولډ سپنجنګ ورته وکړه او یا انټي پایریټک ورته ورکړه او الله ولي کارونه زمونږ بل وسه کې ورسره یو اوروفیرنجل ایرویا بګ دی ورته اوروفیرنجل ایروے یو اوروفیرنجل ایرویا بګ دی د څه په خاطر باندې چې په یو ډراوزي ناروغ کې چې خپل تنفس لري صرف د ایروے اوپن پاتې شي اوپن ایروے چې تر څو ایروے دا خلاص پاتې شي د بریتنګ دپاره په هغه خلکو کې چې هغه خپله بریتنګ کولی شي خو که چېرته ناروغ خپله بریتنګ نشي کولی بیا به څه کوئ انټوبیشن به کوئ انټوبیشن endotracheal intubation په کومو خلکو کې چې اپنیا کې وي انډوټراکیل انټوبیشن په کوم حالت کې موږ تاسو کوو که چېرته ناروغ اپنیا کې خپل تنفس نه لري که ناروغ چېرته اپر ایروے ابسټرکشن وي چې د هر شي په واسطه باندې وي
که ناروغ هایپو انټلیشن کوي تنفس کم وي هایپو انټلیشن کوي که ناروغ کانګې کوي کانګې اومیټنګ کوي نو دې کې رسک آف اسپایریشن دی د اسپایریشن څخه د مخنیوي په خاطر باندې دې کې دا چې رسک آف اسپایریشن پکې دی نو په دې خاطر ورته موږ څه کوو انټوبیشن کوو چې اسپایریشن ورنه کړي کوما ناروغ نور حالتونه هم شته دی چې موږ تاسو انسیکیور ایروے وي ایروے سیکیور نه پر پروټیکشن یو یا سیکریشن ډیر زیات وي افرازات ډیر زیات وي دوا نور حالتونو کې همدارنګه هایپوکسیمیا وي سره د دې چې اکسیجن دی چالان کړی ورته بیا ډسپایټ هایپوکسیمیا ډسپایټ اکسیجن تھراپي سره د دې چې اکسیجن تھراپي ورته شته دی بیا هم هایپوکسیمیا ډسپایټ اکسیجن تھراپي سره د دې چې اکسیجن تھراپي ورته روانه ده بیا هم اکسیجن نه پوره کوي بیا ورته انټوبیشن کوي بیا بل لار نشته بغیر د اکسیجن تھراپي نه نو په دې حالتونو کې موږ ناروغ ته څه کوو نو ټرخیل انټوبیشن او میکانیکل وینټیلیټر ورڅ وخت چالانه وای میکانیکل وینټیلیټر چې کله ناروغ هایپو انټلیشن کې وي ناروغ چې د اپنیا کې وي خپل تنفس نه لري کنه ناروغ د آی سی پی ډیره لوړه ده د آی سی پی د کمولو په خاطر باندې د آی سی پی د څه کولو د ډیکریز کولو لپاره د هایپوکسیمیا په حالت کې چې اکسیجن سچوریشن نه پوره کوي د هایپرکپنیا په حالت کې موږ ناروغ ته میکانیکل وینټیلیټر چالانو بل ناروغ ته آی وی لاین باید اوپن شي که نه آی وی لاین باید اوپن شي خبر ده چې ټو لارج گیج آی وی کینولا یا سی وی سی ورته پاس شي موږ تاسو شاکینګ ویلیو سنټرل وینوس کاتیتر چې د هغې لارې میډیکیشن هم ورکوي فلویډ هم ورکولی شئ سی وی سی هم تعینولی سی وی پي هم تعینولی شئ آی وی لاین باید اوپن شي او نیلوکزان که چېرته موږ تاسو نارکاټک ته مشکوک شو نیلوکزان نارکاټک ته شکمن شو نو څه ورکوو نیلوکزان ورکول یو دوز زیاده هېڅ تاوان نه لري ورکوي ورته دا 0.4 ملي ګرامه راځي از نیډډ یو زر یو دانه ورکوي او پول زر ورکړه چې وګورو مریض څومره الرټ کېږي که ورسره الرټ شو بیا نور ورته ورکړه ګلوکوز ورکوي ډیکسټروز اوس څه پته لګي که ناروغ چې د هایپوګلیسیمیا کې وي یو 50 ml ګلوکوز ورته ورکوي تن هېڅ هم نه کمیږي خو کیدای شي چې ناروغ چې د هایپوګلیسیمیا کې وي تیامین ورکوئ تیامین که چېرته میل نیوټریشن انډیوسډ ورنیک انسیفالوپیتي وي میل نیورش خلکو کې ورنه کې انسیفالوپیتي زیاتره وخت په دغې کې وي په الکولستانو کې کرانیک الکول څوک استعمالوي هغې کې هم تیامین ډیفیشنسي منځته راځي اوس که ناروغ راغی او موږ تاسو ته
اسکیمک سٹروک ته مشکوک دی suspect ischemic stroke with basilar artery thrombosis or brainstem ischemia. تاسو کولی شئ د ناروغ ته آی وي ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر ورته ورکړئ خو دوه شرطه لري که چېرته موږ تاسو ته ناروغ راغی اسکیمک سټروک یې ورکړی او بازیلر ارټري ترومبوسس او برینسټیم اسکیمیا وه نو موږ تاسو آی وي ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر ورکوو خو دوه شرطه پکې ضرور دي یو شرط دا دی چې تاسو به ایکسکلوډ هیموراج به راته وایي اول شرط دا چې ایکسکلوډ هیموراج داسې چې هیموراج یو ته دغه ورته ورکړي ټیشو پلازما نور بلیډنګ زیات کړي دویم شرط دا دی چې هغه کوم ټایم ونډو چې دا په هغې کې درته راشي اولو 3.5 ساعت کې او 3 ساعت او 12 ساعت او تر 4 ساعت داسې ته چې بیا ورته ناوخته راشي 3 ورځې پې تېر شي او 2 ورځې پې تېر شي او ته داسې دغه کې ورته اوس که چېرته یو ناروغ دی هغه ایکسکلوډ هیموراج به ردی که نه هیموراج چې رد نه کړي خو بس کیسه خرابه ده پیزوسټیګمین دا په هغه حالت کې ورکوو چې که چېرته موږ تاسو انټي کولینرجیک اوورډوزیج د شکمن شو خو منیټورینګ یې ضرور دی په احتیاط باید ورکول شي منیټورینګ د ناروغانو څه دی دا ډېر ضرور دی کیریپل منیټورینګ لاندې بینزوډازیپین انټاګونیسټ لکه فلومازینل دا موږ ناروغانو ته ورکوو خو دې کې هم ډېر زیات احتیاط پکار دی ورکوئ که ډېر زیات تاسو دغه وایي تاسو ورکوئ خو د کلوز منیټورینګ لاندې ځکه فلومازینل یا بینزوډازیپین انټاګونیسټ چې دی دا سیزر منځته راوړي پروک سیزر د دې په واسطه باندې تشدیدېږي نو په دې خاطر باندې چې سیزر ورکوي نو تاسو په احتیاط سره ورکوي مریض ته فلومازینل دا فکر کوم 0.2-3 ملي ګرامه شروع کېږي او دوزې تر 3 ملي ګرام پورې رسېږي نه پر کېجي پر منټ دی دومره ورکول کېږي 0.2-3 ملي ګرام دا ورکول کېږي تر 3 ملي ګرام اعظمي دوز دی بل ناروغانو ته هغه ناروغان چې اکیوټ سیویر برین انجري لري لکه خصوصا دا ټراما ناروغانو کې دا شډیر وي سیویر برین ایلنس لري نو هایپوټانیک سولوشن ډېر مو ورکوئ سولوشن دې کې احتیاط وکړئ دا منیټورینګ لاندې ورکوئ ورته یو دویم دا چې تاسو کلویډ ازموټیک نه کلویډ دغه نه دي مایات لکه البومین دا شن به نه ورکوئ ځکه دا آی سی پی لوړی برین وزیما سبب کیږي دې کې هایپرټونیک سلین په دې ناروغانو کې منیټول دا ډېر ښه مؤثر دي چې وروسته موږ تاسو اوس د آی سی پی په کنټرول کې مو وایو کلویډ مایات هغه منیټول خو ورکوی شي منیټورینګ به یې کوي هغه که ناروغ د سرویکل سپاین انجري کته د انټوبیشن کې به احتیاط کوئ اما نوري او پینې اجرا کوئ
اکیلوسیفالیک مانوري چې پور مې چې سر باندې سر بتاوی راتاوی او که ناروغ درته راغی هغه میننجسمس لروده میننجسمس یې درلوده غاړه یې شخه وه نو دا اجل به دې ته سی ایس اف معاینه کوئ سی ایس اف کلچر او سی ایس اف معاینات انالایز چې پرون موږ معایناتو کې ویلې اکیوټ بکټیریل میننجایټس ته مشکوک شولی اکیوټ بکټیریل میننجایټس ته مشکوک شوی براډ سپیکټرم اول باید مایات کلچر نتیجې ته وګورو خو تر څو چې د کلچر نتیجه راځي براډ سپیکټرم انټي بایوټیک باید شروع شي چې په هغې کې 3 شیان دي تھرڈ جنریشن سیپالوسپورین لکه سیپټریکزون 2 ګرامه بی ډي جمع وانکومایسین 15 ملي ګرامه پر کے جی پر ډے او جمع ډیکسامیتاسون به شروع کوئ ورسره نور بیا کلچر ته به ګورئ دا 6 ملي ګرام 6 ساعته بعد ورسره شروع کېږي تر 4 ورځې پورې بیا دا ورکول کېږي اول وانکومایسین نه مخکې به ډیکسامیتاسون ورکوئ که آی سی پي لوړه وه څه به کوئ انټراکرانیل پریشر دې دپاره ښه شیان څو شیان دي یو هیډ الیویشن hyperventilation hypertonic normal saline or mannitol ټیومر ونه بیا ډیکسامیتاسون هم پکې ښه دي ښه هیموریج او دې شیانو کې وایي د دې دغه نشته دی ډېر زیات داسې کنټروورژل د استعمال یې هیموریجیک سټروک یا هیموریج وي د ډیکسامیتاسون ورکول دا بیا داسې کنټروورژل دي حتی موږ کله کله پروپوپول ورکوو دا ناروغان سیډیټ ساتو سیډیشن ورکوو ورته او دې سره یو طرف ته آی سی پي کمیږي او بل طرف ته چې دی ناروغ سیډیټ ساتل کېږي څومره چې ناروغ ارام وساتل شي هغومره آی سی پي کمی وینټیلیټر لاندې ساتو هایپر وینټیلیشن ورته ورکوو هیډ الیویشن سری باید جیږي او هایپرټونیک سالین نارمل سالین او هایپرټونیک سالین نارمل سالین نه هایپرټونیک سالین نو دا شوه کوما